زما نن موضوع لکه څنګه چې یوسف جان صاحب وویل چې ډېره د شرم خبره ده، خو په کار ده چې په دې موضوع باندې مونږ او تاسو وغږېږو. په دې چې د پښتنو د تباهۍ سبب دی او د پښتنو د بې شرمۍ سبب دی او د پښتنو د هرې ناکامۍ سبب دی. هغې ته څه وایي په پښتو کې؟ او په پښتو کې ورته وایي چې بچه بازي. نارینه ته په بد نظر کتل او نارینه سره غلط کار کول. ستاسو ټولو سلامونو ته وعلیکم سلام وایم. زه به درته نن یو څو د کتاب ورکې مخامخ کوم، د ژوند د تجربې. ستاسو ټولو سلامونو ته وعلیکم سلام وایم. د هر یو نوم نشم اخیستلی په ډېرې بخښنې سره، خو زما موضوع نن د بچه بازۍ په متعلق دی. او هغه خلک په تاسو کې به هم اوس خفه کېږي نه زما په خبرو، په څومره چې کمنټونه کوئ په تاسو کې به هم لږ ډېر داسې وای چې تاسو کې به هم دغه غلط او پلیت عمل وي، دغه د بچه بازۍ. نو زه دا نه وایم چې رب تعالی تاسو ته هدایت وکړي، بلکې زه دا وایم چې رب تعالی تاسو په دې دنیا هم وشرموي او رب تعالی تاسو په ورځ د محشر هم وشرموي او رب تعالی په دې دنیا هم تباه او برباد کا او رب تعالی تاسو په هغې دنیا هم تباه او برباد کی. رب آمین. که په دې پاکو خلو آمین باندې د دغې خیرې آمین در پسې کېږي او واقع تباه کېږئ، بربادېږئ، رب تعالی تاسو ته هدایت نه بلکې رب تعالی تاسو تباه او برباد خوار او زار واچوي. په دې چې تاسو هغه پلیت عمل کوئ څوک چې د بچه بازي کوي، رب تعالی تاسو هغه پلیت، تاسو هغه مردار عمل کوئ چې په دنیا کې به دغې نه لوی ترینه ګناه او په دنیا کې به دغې نه بدترینه بې شرمي او په دنیا کې به دغې نه بدترین غلط کار بل نه وي. تاسو ته پته ده زما رب پروردگار وای، زما رب وای چې په دنیا کې زه یو شیز نه بخم چې هغه شرک ده. انسان چې کله د شرک وکړو کنه وای نه دی بخم. بعضې علماو دغه هم ایکسپلین کړله، بعضې عالمانو. دلته د ساوت افریقې یو مولا دی، بلکې د ډاکټر ذاکر نایک خولې نه مې هم دا اورېدلی دی چې کم انسان چې شرک وکړلو او چې بدترین پښیمانه شولو او چې توبهګار شولو او رب ته په سجدې پرېوتلو، توبهګار شولو، نو چې رب کافر معاف کوي، چې کافر مسلمان شي، چې رب کافر توبه وباسي او کافر معاف کولی شي، نو هغه انسان هم رب معاف کولی شي چې هغه توبهګار شي. خو زه تاسو ته نه پوهېږم، دا تاسو چې سوچ وکئ چې رب وایي چې الله وایي چې زه شرک نه بخم او تاسو دغې ګناه ته چې راتاو شئ، چې د بچه بازۍ ګناه ته راتاو شئ، نارینه چې نارینه ته نږدېږي او رب څه وایي؟ الله څه وایي؟ الله وایي چې زما عرش او کرسي خوځېږي، زلزله وي پې، وایي آسمان خوځېږي. آسمان ورسېدلی په دې خبرې سره رب ذات وایي چې آسمان خوځېږي، زما عرش او کرسي خوځېږي. نارینه چې نارینه ته نږدې کېږي او نارینه چې بچه بازي کوي. و تاسو وشرمېږئ چې تاسو ځانو ته نارینه وایئ، و تاسو وشرمېږئ چې تاسو هم ځانونو ته نران وایئ، و تاسو وشرمېږئ چې تاسو کې څنګه دغه عمل راځي، څنګه تاسو دغه نظر کوئ او څنګه تاسو دغه سوچ کوئ. تاسو واقعي د ځمکې په سر انسانان یې؟ ستاسو انسانانو په ځای چې تاسو خره وای یا سپي وای دا به ډېره ښه وه. پرې چې سپی او خرو کې هم ولا قسم ده چې فرق دی. خرم خر ته نه ورنږدې کېږي، سپی سپي ته نه ورنږدې کېږي. خو دغه منافق او دغه ذلیل انسان ده چې نارینه ته نږدې کېږي او دی شرمېږي نه. او ده ډېر به داسې وي چې خپله بیبي به په کور کې لرئ، ای تباه او برباد شئ، او په دې دنیا هم وشرمېږئ او خدای مو په هغې دنیا خو به تاسو شرمېدلی وئ، شرمېدلی دی کافرو نه به ستاسو بد انجام وي، پرې چې تاسو د رب عرش او کرسي خوځوئ. تاسو ته پته ده تاسو د الله تعالی رب او عرش او کرسي خوځوئ، په هغې باندې زلزله وي. دا ډېر افسوس نه، دا ډېر قهر نه، خو هغه ذات ته چې نه پوهېږم چې څومره صبرناک ده چې هغه ځای نه تندر نه راغورځوي او تاسو پرې سر نه ولي. هغه ټایم کې تاسو ته د رب څومره زیات صبر کوي، تاسو ته د الله تعالی څومره صبر کوي.
په دې چې زما کور ته چې یوه ټالی راشي د زما کور ته چې یوه ټالی راشي او زه کور کې وم او نه غواړم چې راکس ته دروازه خلاصه نه کړم او دوباره یې چې ووایي نو په سر مې لږ درد کی. همدغه شانته به تاسو هم وایي. او که کوم انسان د دروازه ډېره په زور زور وایي نو تاسو به غوسه ورته راشي، حالانکه چې کوم مسلمان به وي ایمرجنسي به ورته وي، او که بیا په زور زور ووهي که نه نو تاسو به ډېر د غوسې نه په دروازې ور وګرځئ او ډېر په ګریوان کې کیدای شي راونیسئ. ورته وبه وایه چې دماغ دې خراب دی چې دومره زور زور کې دروازه وهئ. نو تاسو شرمېږئ نه چې تاسو د الله تعالی عرش او کرسي خوځوئ او هغه مهربان الله تاسو ته صبر کوي. هغه مهربان الله تاسو سره یره نشته د الله، تاسو سره احساس نشته د انسانیت، احساس نه لرئ. تاسو دا نه وایئ چې زه یو نارینه یم دغه پلیت عمل زه څنګه کوم، دا احساس تاسو نه لرئ. کاروباري دنیا نه لرئ، کاروبار سره مینه نشئ کولی. چې را کورونو او کلو کې دغه غلط او پلیت عملونه تاسو شروع کړي دي، او دغه نه بهتره ده چې تاسو دغه د مرګ لارې قبول کړئ. دغه چې دغه یورپ ته خلک پې راځي، راووځئ یورپ ته راشئ، دلته مزدوریانې شروع کړئ، دا ذهن به مو بدل شي. دغه پلیت عمل نه به تاسو واوړئ. تاسو څه قسم ته خلک یې زه درته نه پوهېږم. په پاکستان کې د ورونه دې خفه نه شي، د پښتانه دې خفه نه شي، خو په پاکستان کې د یو ځای نوم دی چې بنو ورته وایي. ټول پښتانه به یې پېژنئ. بنو ورته وایي. دا بنو بنیاد دی. بنو بنیاد په دې چې ماشوموالي کې به ما د بنو نامونه اورېدل. ماشوموالي کې وایي دا بنو کې دغه خلک ډېر زیات دي. د بنو هغه خلک دې نه خفه کېږي چې هغه ډېر زیات پاک خلک دي. دا نه چې په بنو کې ټول خلک غلط. ډېر مسلمانان، مدرسې به پکې وي، ښایسته مفتیان به پکې وي. ټول قوم ته احترام لرم، خو دومره ده چې دغه قوم تاسو دغو خلکو شرمولی ډېر زیات پکې دي. وایي ډېر زیات پکې دي، لږ نه دي پکې، وایي ډېر زیات پکې دي. په افغانستان کې یو ځای چې کندهار ورته وایي، کندهار، چې دغه خلک پکې ډېر زیات دي. او اوس دا نه شو ویلی چې کندهار دی او بنو دی. اوس دا نه وایو. خدای قسم دی چې دا خوږ پېښور ورته وایي، الله قسم دی چې دا خوږ کابل ورته وایي. دلته هم دغه فتنې ډېرې زیاتې شوي. دلته هم دا فتنې ډېرې زیاتې شوي. تاسو ته پته ده. و الله مو وشرموه، و الله تعالی مو تباه او برباد کا. رب امین. چې تاسو څه قسم ته پلیت نظر لرئ او تاسو ته پته ده چې دا څومره بدترینه ګناه کوئ. دینه غټه ګناه بله شته ده؟ والله قسم د دینه غټه بله ګناه نشته. هغه یوسف جان صاحب په هغه کې هغه راولي جیلونو ته لاړ شي، جیل ته لاړ شي، نو هلته خلک را ویډیو ته را مخامخ کړي. هغه ورته وایي وایي دا څه کړي؟ وایي څوک ورته وایي وایي ما خپله خور وویشتله، څوک ورته وایي چې ما خپل پلار وویشتله، څوک ورته څه وایي مجرم ګرفتار وي. دا څومره غټه ګناه ده. انسانیت قتل یې وکړلو، د انسانیت قتل یې وکړلو چې یو بې ګناه او بیا خپل پلار یې وویشتلو. و خدای که درته قسم کوم چې دینه غټه ګناه دغه چې انسان بچه بازي کوي. لاړ شئ یو داسې مفتي نه پوښتنه وکړئ چې هغه واقعي مفتي وي. ورسېد د حلواګانو ولا خلک نه، د پیسو ولا مفتیان نه ورسېدلی چې تاسو ته فتوا درکوي او تاسو یو تعویض پې کوئ، هغې ته پیسې ورکوئ. داسې خلک نه. داسې یو انسان نه پوښتنه وکړئ که نه چې هغه کې احساس وي د انسان. تاسو ته به ووایي چې بچه بازۍ نه غټترین جرم، بچه بازۍ نه غټترینه بله ګناه او بچه بازۍ نه غټترین بل پلیت عمل په دې دنیا کې د انسان ورسره خوار او زار کېږي. تاسو ته پته ده د انسان څېره داسې شي لکه د شیطان څېره، او هغه انسان سره همیشه هر انسان تنګېږي. تاسو که هغه انسان سره مخامخ شئ که نه تاسو به ورسره زړه هسې تنګېږي داسې انسان سره، پرې چې د هغه باندې د الله لعنت وي. داسې خلک به هم وي چې مونځ به هم کوي 5 وخته. تاسو دا لیدلی وي. او قرآن قسم دی چې دا عمل به د مونځ سره قایم او دایم ساتي. او دا بې ادبه دا ګناهګار دا فکر نه کوي چې دا کوم پلیت عمل کوم دلته زه الله ته سجده لګوم او هلته د همغه الله په کرسي او په اسمان باندې زلزله راولم. شرمېږئ نه. اصلا کې شرم در کې نشته. والله قسم د شرم در کې نشته. ما دلته په یورپ کې یوه نوې کمپني په خپل نوم باندې کولاو کړې ده، ورکوټې شانتې. نو دا کمپني اول کې ډېر زیات تکلیف راکوي، ډېر زیات ستړی کړی یم.
پرې چې کله واره کمپنی ته لاړ شم هغې ځای نه سامان راواخلم بیا خلکو ته کورونو ته وروړم. نو نن ما یو کور ته سامان ویوړو په خپل ګاډي کې چې کله ما را کور ته ګنټې وکړله زنګ مې ورته ووهلو نو د کور نه یو ښایسته ګلالی د 10 کالو ماشوم را ووتلو. ډېر ښکلی ماشوم، دومره خوږ ماشوم، قسم په خدای دا زړه مې کېدلو ما د سینې پسې داسې ونیسم چې الله تعالی دا څومره ښایسته پیدا کړی، د آسماني کلر کې سترګې او دا ښکلی ګلالی ماشوم. خدایا پاکه چې ما دا یو تصویر ته اخیستی وای پرې پیج مې شیر کړی وای تاسو به ورته 10,000 نه زیات لایکونه ورکړي وای. ویلې مې و چې ربه دا قدرت ستا دغه قدرت به څومره ته د خپله به ربه څومره ښکلی وی چې تا دغه انسان دومره ښکلی پیدا کړو. نو هغه ماشوم چې څومره ښایسته و همدومره هوښیار و. نو ما ته یې څه وویل؟ ما ته یې وویل چې زه ډېره بخښنه غواړم ما دروازه درته کولاو کړه خو زه د 10 کالو ماشوم یم، ما ته اجازه نشته چې زه تاسو ته سیګنیچر وکم پرې چې زه انډر 18 یم، د 13 کالو نه لاندې یم، زه د 10 کالو ماشوم یم، زه وایي اجازه نه لرم چې زه تاسو سره سامان دستخط وکم. آیا دا سامان تاسو واپس وړلی شئ چې کله زما ممی راشي زما مور راشي نو تاسو ما ته خپل ټلیفون نمبر راکړئ زه تاسو ته کال کوم. نو ما ورته ویم بچیه ما سره وخت نشته ته ما ته دستخط مه کوه، زه را سامان صرف کېږدم، ما ته صرف د دروازه لږه شانتې کولاو که زه را سامان دننه کېږدم چې دروند دی او زه در نه ځم. بیا یې ممي ته ووایه چې دا کس راغلی و او دا سامان یې راته کېښول. ورسېدلی نو چې دا سامان مې دننه کړلو ماشوم ته نه راووتلم نو ماشوم سره مې لاس میلاو کو، ډېره مینه مې پرې راغلله، ډېره زیاته مینه. ما دا شانتې بچی دی الله پاک هر انسان ته ورکړي دومره ښایسته ماشوم. او دغې دوا نه وروسته چې کله زه ګاډي کې کېناستم قسم په قرآن چې زه ډېر زیات خفه شوم، په لا اله الا الله په زه ډېر زیات خفه شوم. ما د پښتنو په علاقو کې الله تعالی دې دغه شانته ماشوم ورکړي، د پښتنو په علاقو کې چې د یو کور به ورته ریسپیکټ وي ورته وایي به چې پلانکي ډېر ښکلی بچی دی، بل پښتون کور والا به ورته وایي چې ډېر ښایسته بچی دی، او په بل پښتون کور کې به یو بچه باز یو بدعمله او یو سپیری انسان به وي چې د بچي ته به یې خامخا سترګې خړې وي چې دا څومره ښکلی دی او دا څومره ښکلی دی. او دې شیز پښتنو تباه او برباد کړلی، اوس شرمېدلی، د دنیا په سطح باندې نوره هم تباه کېږی. او بهانې مو څه نیولې دي؟ بهانې مو صرف دا نیولې دي چې منظور پښتون، عمران خان او پاک آرمی او ملي اردو، اشرف غني بس دغه وطنونه جوړوي درته. دغه ستاسو غټ غټ لیډران دي، تاسو ته پته ده دا څه نشي کولی. تاسو په خپله ځانونه شرمولی دي، تاسو په خپلو عملونو باندې خپل ځانونه تباه او برباد کړلی. خو شرمېږئ نه، خپل ګریوان کې نه ګورئ، خپل ګریوان کې دغه خلک دا چې را څومره پې نازېږئ چې پلانکی مونږ جوړوي، پلانکی مونږ جوړوي، پلانکی مونږ جوړوي، دغه خلک نه دي. دا خلک تاسو ته هېڅ هم نشي کولی تر څو چې ستاسو خپل عملونه ټیک شوي نه وي. چې کله ستاسو عملونه ټیک شي که نه نو تاسو باندې صرف یو انسان الله تعالی راولي، صرف یو انسان، لکه څنګه چې صرف یو انسان الله تعالی په تاریخ کې راوستلی او تر نن تاریخ پورې نامونه راته پاتې دي. د حضرت عمر نوم راته پاتې دی او که نه دی پاتې؟ د خالد بن ولید نوم راته پاتې دی او که نه دی پاتې؟ د صلاح الدین ایوبي نوم راته پاتې دی او که نه دی پاتې؟ دغه شانته یو انسان به در باندې بیا الله تعالی راولي او دا یو انسان به دا ټول ملکونه درته باقاعده په منیج کې هر انسان به را ټیک کي، هر انسان هر سیستم به درته ټیک کي. صرف دا یو انسان بې نومه انسان به الله تعالی مونږ او تاسو باندې نازل کي. خو که چېرته مونږ او تاسو ټیک شو، خو که چېرته مونږ او تاسو د پلیت نظر دا ټیک شي او خدای تعالی مو وشرموه. زه هغو خلکو ته حیران پاتې یم چې هغه کوم خلک خپل کور کې بیبي لري، خپله ښځه لري او دی ځي بچه بازي کوي، ته شرمېږې نه؟ ته به زما خبرې هم واورې، په خدای قسم ده. ته اوس به هم زما ویډیو لایف کې هغه کسان به هم ګوري، کیدای شي هم د لایف زما ویډیو ګوري، هغه خلک به هم ګوري چې تاسو کې دغه عمل دی. او مخامخ درته وایم چې مخ دې تور شه، او مخامخ درته دا نه وایم چې رب تعالی تا ته هدایت وکړي، مخامخ درته وایم چې رب تعالی دې تباه او برباد
کا ته د پښتنو نوم شرموي او ته د انسانیت نوم شرموي. الله تعالی دې تباه او برباد کا او الله تعالی دې هم په دې دنیا در بدر کا او په هغه دنیا خو به شرمېدلی وي په دې چې تاسو معاشره تاسو ګنده کړې ده. د دې پښتنو نوم تاسو شرمولی دی. ستاسو غونته بې ادبه، ستاسو غونته نیچ او ستاسو غونته ګنده مردار د ډیران هغه سپږې ستاسو غونته خلکو ته پکار د نوم انسان ورنه کړي. تاسو په ځانونو باندې نامونه هم ډېر ښې وي چې جواد، فهیم، عبدل، پلانکې ډنګرې، دا نامونه به هم تاسو په ځانونو یې ښې وي. دا نامونه به هم تاسو په ځانونو یې. زما طرف نه زه درته څه نوم اخلم. تاسو د ډیرانونو هغه سپږې یئ، مردارې ورګې نه وي، تاسو هغه یئ. تاسو باندې دا ښایسته نامونه میچنګ نه کوي، سوټ نه کوي تاسو سره دغه نامونه ښه نه لګېږي چې پلانکې خان او عمل دی د شیطان نه هم بدتره مردار دی. تاسو دغه بچه بازیانې کوئ. تاسو هغه د ډیران د مردار ډیران هغه سپږې نه یئ، تاسو هغه یئ، تاسو هغه ورګې یئ. تاسو غونته انسان سره چې انسانان کینی کنه، زه لعنت په هغو خلکو وایم چې تاسو غونتې خلکو مجلس منځ کې کینی او بېلمازو خلکو. تاسو دغه نه شرمېږئ نه؟ تاسو سره دغه احساس نشته چې تاسو دغه عمل کوئ د الله تعالی عرش او کرسي خوځېږي دې سره؟ داسې بله کومه ګناه ده چې الله ویلي چې عرش او کرسي ورسره خوځېږي؟ تاسو خبر یې؟ الله کله هم داسې نه دی ویلي. سوا د یوې ګناه نه، سوا د صرف د یوې ګناه نه چې بچه بازی نه، چې کوم انسان بچه بازی کوي د الله تعالی عرش او کرسي خوځېږي. الله دا ویلی دي. بله هیڅ کومه داسې ګناه نشته. انسان خپل پلار قتل کو، خپل ورور قتل کړو، دغه شانتي کارونه یې وکړل. الله تعالی دا نه دی ویلی، خو الله تعالی ویلی چې انسانیت قتل یې وکړو. د انسانیت قتل یې وکړه، الله تعالی وایي چې زه نه معاف کوم. خو دغه انسان به څه انجام کېږي؟ د انسان چې دا کوم انسان بچه بازی کوي او الله تعالی ویلی چې زما عرش او کرسي خوځېږي دې سره، د انسان به څه انجام کېږي؟ نو دغو خلکو ته زه د ډیران هغه د ډیرې مردارې سپږې وایم. د دغو اوقات دغه د مردار ډیران دغه سپږې دي. وشرمېږئ. تاسو د دعاګانو خلک نه یاست. تاسو ته خلک دعاوې وکړي او تاسو ته ووایي چې الله تعالی دې تاسو ته هدایت وکړي. تاسو بې شرمه خلک یئ. تاسو ته هدایت نه کېږي پرې چې تاسو داسې په غلط عمل مبتلا یئ چې دا عمل زه نه پوهېږم چې دا عمل به تاسو خدای خبر تر کوم هغه پورې، او دا عمل ستاسو په بچو کې راځي، بیا ستاسو په نسل کې راځي، بیا په دې چې دا وایرس دی او دا وایرس چې تاسو کې یو ځل راغلل که نه، دا وروسته ستاسو په بچو کې راځي، ستاسو په بچیو کې راځي او دا انجام به ستاسو بچی پوره کوي. او بیا څه دي؟ بیا چې بوډاګان شئ، بیا زاړه شئ، نو بیا صرف ژاړئ چې ډېر غلط عملونه مې وکړل. په دې هغه وخت کې تاسو الله پاک نه بخي، دا یاد ساتئ. بیا ژاړئ، فریاد کوئ. الله تعالی به صرف درته وایي چې سپیو صرف مرګ ته انتظار وکړه. کومه نیټه مې چې درته لیکلې که نه، څومره چې ژاړې پرې سپینې ګیرې، څومره چې فریاد کوي، لګیا ورسره سپي په شان دی. جوماتونو ته راځه که نه، دا میرابونه خپل په نوم باندې ولیک. د میرابونو کې شپه ورځ پرېوځه چې کله بوډا شئ که نه، یا ټولو د جوماتونو هر میراب کې هم تاسو شپې ورځ تېرې کړئ که نه، او په سجدې پراته وئ که نه، الله تعالی تاسو سپي هم نه ګڼي. سپي ورسېدلی هغه ټایم کې ورسېد، پرې چې ټایم ستاسو پوره دی، هغه ټایم کې ستاسو هغه جوش، هغه ټایم کې ستاسو هغه جذبات، هغه ټایم کې ستاسو هغه طاقت بیا نه وي، او بیا ښه درته پته ولګېږي که نه چې اوس خو د هېڅ کار نه یم، خو صرف توبه وباسه اوس که نه، صرف توبه. الله تعالی دا نه دی ویلي چې ته هر کار وکړه، هر عمل وکړه او په بوډاوالي کې بیا توبې وباسه او بیا دې انشاءالله تعالی چې زه بخم که نه. الله تعالی ویلي که نه چې په بوډاوالي کې چې بیا توبې وباسې که نه، نو زه بیا ډیران سپی هم نه ګڼم. سپی ته صرف هغې نیټې ته بیا انتظار وکړه که نه چې کومه نیټه مې درته لیکلی. ای انسانه، ای بنده، دغې نیټې ته انتظار وکړه چې د 35 کالو کې مې درته لیکلی، که د 80 کالو کې مې درته لیکلی، او که د 90 کالو کې مې درته لیکلی. الله وایي چې په خپل ذات مې د قسم وي، هغې نیټې ته انتظار وکړه او دا څومره سپي په شان دی چې ټغېږي، توبې وباسي، وباسه. زما صرف هغه وخت ته انتظار ده چې ووایم فرښتې ته چې روح ترې نه واخله، راځې به ماته
قبر کې به در سره بیا ګورم چې ستا انجام بیا زه څه کوم. بد نصیبو خلکو، بدبختو خلکو، سپیرو خلکو، بې شرمو خلکو چې هر غلط نوم درته اخیستلی شم، فکر نه کوم چې هغه به ستاسو دپاره پوره وي. خو د ډیران سپږ یې، د ډیرۍ یوه سپږه مرداره سپږه نه وي، تاسو هغه یې. او ستاسو په سر باندې ټولو پښتنو ته خلک بد نظر کوي، ټولو پښتنو ته خلک سپیره نظر کوي. انګلینډ کې یوې ښځې کتاب لیکلی چې هغه ورځ په ګوګل کې یو ملګري راته راولېږلو. هغه ښځه افغانستان او پاکستان ته لاړه وه، په جلال آباد کې ډېر زیات وخت تېر کړی. هغې ښځې په ټول کتاب کې ډېره ښایسته هسټري لیکلې ده، ډېر ښایسته والی د پښتنو کړی دی، د پښتنو یې ډېرې غټې غټې خبرې کړي دي. آخر کې چې کم کامنټس خلکو پې ورکړي دي هغه ګوګل کې په څه یې پې ورکړي دي، د دنیا انګریزانو څه کامنټس پې ورکړي دي. وایي دا ټولې خوبیره پښتنو یو طرف ته، خو د آخر یې لکلي دي چې لیکلي که نه چې پښتنو کې 80% پښتنو کې دغه عمل دی چې پښتون نارینه ته په نظر کېږي، بچه بازی کوي. 80% پښتانه یې یاد کړي دي، 80% پښتانه. شرمېږئ نه اوس؟ شرمېږئ نه؟ او ټول کافر ورپسې کمنټ کوي چې دا ټول دی خو فرښتې دي شي که نه؟ دا عمل چې پکې دغو ته ښه خلک وایي ته ښه خلک ورته وایي. نن د شرم خبره نه ده چې کافر په مونږ پسې خاندي، د شرم خبره نه ده. کافر پسې پکار ده چې مونږ وخاندو په دې چې لعنتي خلک دي. نن کافر په مونږ پسې بد وایي او نن کافر مونږ نه ځانونه پاک ګڼي. په دې هم پوهېږئ او که نه؟ مونږ ته بوین وایي، بوین. دا څه بوین خلک دي، سپیره خلک دي. دغو سره وایي نږدې کېږئ وایي بوی ترې نه راځي، وایي دا شاور یې نه هلي، وایي دا څه سپیره خلک دي. وایي چې یو مونږ یو پاک صفا خلک یو، سحر شاور اخلو، د شپې شاور اخلو، پرفیوم یې لګوو، ښایسته جامې اچوو. وایي دا څه سپیره قوم دی. مونږ هم چې یورپ ته ورته راشو، یورپ ته چې ورته راشو داسې خو ورته نه راځو چې مخامخ ورسره کینو، سیاست کې ورسره خبرې کوو، بزنس په لیول ورسره خبرې کوو. مونږ مسلمانان چې ورته راشو او ځانونه مو ته چنجن جوړ کړي، چنجي مو ته جوړ کړي. څه دي چې زه ازول ته راغلم، ازیل ته راغلی یم، مهاجر یم. بس دلته نه مسلیانو او چنګړیانو زندګۍ قبلولې ته راغلی. نو دوی هم مونږ په کیمپونو کې ورواچوي، پاک پاک کورونه راکړي، پاک پاک کورونه راکړي، ښه سیمټ کورونه راکړي، لایټونه نه برابر وي، باترومونو کې ګرمې اوبه، یخې اوبه، ښه ټیټ. قسم په خدای راشه د مسلمانانو حالات دلته وګورئ. همغو کیمپونو ته تاسو لاړ شئ، همدغو پښتنو هغه کمرې، هغه باترومونه، هغه ګنده اچولې دي چې دا کوټې ور دننه شي، دا بوی نه به ستاسو زړه چاودېږي، زړه داسې بویونه به پکې وي. خپل لیټرین، خپل باتروم نشي صفا کولی، خپل کچن نشي صفا کولی. قسم درته کوم، قسم درته کوم په دې خبرې سره، او دا قسم درته په حق کوم ورسېدلی. او بیا دا خلک چې زمونږه ازول هاوس ته راځي، زمونږه هغه کیمپ ته راشي، دا غټ غټ خلک چې ودرېږه، د دغو خلکو تپوس وکړو چې دا څنګه دي، څنګه ژوند کوي. بیا چې راشي نو دوی بیا څه کوي؟ لرې نه ساه بنده کړي، لرې نه ساه بنده کړي. زه یو کس سره ترجمانۍ ته تللی وم، نو زه یې پرې پرې ټپ ټاپ پوه شوم. ساه یې بنده کړه په دې چې د مسلمانانو کمرې ته را دننه کېدو نه، په دې چې ډېر مردار بوی پکې و، هر شیز ګنده مردار پروت و. دغه شانته مسلمانان یو مونږه، دغه شانته مسلمانان. ماشاءالله دی وي، ماشاءالله دی وي. نه د ځان په کیسه کې یو، نه د مذهب په کیسه کې یو، نه د نظافت په کیسه کې یو، او نه د ښه عمل په کیسه کې یو. دا څلور واړه، دا څلورو شیانو نه مونږ ځانونه په زوره ګمراه کړي دي. ورسېدلی الله تعالی دې وکړي چې زما خبرې در باندې بدې نه وي شوي، او که در باندې بدې شوې وي رب تعالی دې دومره در باندې بدې ولګوي، دومره بدې تر سهاره پورې تاسو ته خوب در نه شي. ورسېدلی زه صرف او صرف د خپل مالک د خپل الله طرفدار یم، زه ستاسو طرفدار نه یم. خپله دنیا خپل سیستم کې الحمدلله الله تعالی ښه خوشحال ساتلی. دا ویډیو مې درته خپل پیج کوم، که ګورئ او که نه ګورئ، زه ستاسو په کیسه کې نه یم. تر اوسه پورې ما تاسو ته دا نه دی ویلی چې زما ویډیو شیر کړئ، د نورو خلکو په شانتې را سپیو په شانتې چې چغې وایي زما چینل سبسکرایب کړئ، زما ویډیو شیر کړئ، ګروپونه. زه د دغو کیسه کې نه یم. زما ویډیو که ګورئ او که نه ګورئ، دا فرایض، دا خپله تجربه پر خپل پیج کې شیر کوم شیر کوم شیر کوم. دا زما خپل کار ده، زما خپل رب سره، دا زما خپل راز ده. خوښېږه مو ستاسو یوه مهرباني، نه مو خوښېږي ستاسو 5 مهرباني.
ډیره زیاته مننه کوم. خوشحال و آباد اوسئ. د لوی الله په امان ښه وخت ښه زندګي درته غواړم. الهي امین. دا بچه بازان دی الله تعالی تباه اور برباد کی. رب تعالی دې ستاسو بېګناه جنازې وباسي. الهي امین. داسې وایم درته.